پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسي. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده سرفراز څه وایي چې افغانستان نه تمریناتي سیالۍ کې ماتې ولې وخوړه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نړیوال کپ د سیالیو په تمریناتي لوبه کې د افغانستان نه په ماتې خوړلو د مایوسي څرګندونه کړې ده او ویلي دي پاکستاني لوبډلې کمې منډې جوړې کړې وې نو ځکه یې له دې امله ماته وخوړله. د جمعې په ورځ په انګلند کې ترسره شوي تمریناتي وارم اپ سیالۍ کې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه. د پاکستان لوبډلې لومړی بیټینګ کړی و او افغان لوبډلې ته په ټاکلو 50 اوورونو کې د 263 رنزونو هدف ورکړی و چې دغه هدف افغان لوبډلې د 7 لوبغاړو په سوځېدو وروستی اوور کې پوره کړی دی. له سیالۍ وروسته د پاکستاني لوبډلې مشر سرفراز په خپلو خبرو کې وویل موږ زیاتې منډې جوړې نه کړی شوې 20 یا 30 منډې مو کمې وې چې دا مو د ماتې لوی علت شو. هغه وویل د لږو منډو جوړولو نه وروسته موږ په لومړیو اورونو کې غوره بالینګ ونه کړی شوی او د افغان لوبغاړو په سوځولو کې هم بریالي نه شو او دې هر څه د ماتې لوري ته بوتلو. د پاکستاني لوبډلې مشر وویل کله چې تاسو سیالۍ کې پاتې راځئ نو ډیره ګرانه شي او زه خپلو لوبغاړو ته وایم چې تاسو هیبت مه بایلئ. زموږ روزونکي ډیر زیات مهنت کوي او موږ به ډیر زر ښه کارکردګي وښایو. د نوموړي په وینا زموږ بیټسمنان غوره لوبه کوي خو نن مو زیاتې منډې جوړې نه کړی شوې. موږ ته اړتیا ده چې زیات مهنت په خپل بالینګ وکړو. په دغه تمریناتي سیالۍ کې د 100 منډو جوړونکی بابر اعظم په هکله سرفراز احمد وویل په دې سیالۍ کې بابر ښه لوبه وکړه او دا زموږ حوصله لوړوي چې زموږ یو ښه توپ وهونکی په دایمي ډول زیاتې منډې جوړوي. پاکستان به د نړیوال کپ د سیالۍ نه وړاندې خپله دویمه تمریناتي سیالۍ د هند په ضد کوي. ټاکل شوې ده د کال 2019 نړیوال کپ سیالۍ د روانې میاشتې د 13 نیټې څخه په انګلند کې پیل کیږي. د ټاکل شوي مهالویش له مخې به افغانستان لوبډله د نړیوال جام د کرکټ په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جون په لومړۍ نیټه انګلند کې د استرالیا سره کوي. په دغو سیالیو کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیالۍ په 29 جون کېږي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.